Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. سلامونه ملګرو ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ د صحت په جامو کې به پټ یاست. لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې یو ډیالوګ چمتو کړی و چې په هغې ډیالوګ کې موږ د ډاکټر سره د رندیو لپاره پکې بحث شوی و، پکې ډیالوګ و، خبرې اترې وې او څه رقم د رندیو واخلو، څه رقم د ډاکټر سره خبرې وکړو. هغه ټول مکمل ډیالوګ و او مننه چې تاسو تر پایه لیدلی و. ډېرو ملګرو ښایسته ښایسته کومنټونه پرې ایښي وو، له هغوی ټولو نه ډېره مننه. دا ویډیو د همغې ویډیو په تړاو باندې زه جوړوم، ځکه چې په هغې ویډیو کې زیاتره جملې وي چې موږ کار کړې وي. هغه جملې زه غواړم په دې ویډیو کې لږ ورباندې بحث وکړم، تشریح کړم، تر څو تاسو لپاره ډېره راحته شي، تر څو وکولی شئ په راحت ډول باندې هغه جملې خپله ځان لپاره وکاروئ، خپله یې نوټ ونیسئ او کله چې تاسو یوه ستونزه لرئ کولی شئ ډاکټر سره یې خپله ستونزه په خپله شریکه کړئ او هغه جملې تاسو ته واضحې شي. ځکه چې تېره جمله کې د یو ډیالوګ په څېر باندې و، کیدای شي زیاتره ملګري پرې نه وي پوهېدلي. نو په دې ویډیو کې غواړم چې تر پایه راسره پاتې شئ او هغه ټولې جملې په ګډه سره تشریح کړو او زده یې کړو. لومړی و چې ویل یې je me ne sens pas bien du tout. je me ne sens pas bien du tout یعنې زه مې ځان هېڅ ښه نه احساسوم، زه بیخي ښه احساس نه لرم. j'ai mal à la tête. j'ai mal à la tête. j'ai mal à la tête یعنې زما سر درد کوي او j'ai un rhume. j'ai un rhume. j'ai un rhume زه زکام لرم یا زه ریزش لرم، زه ریزش یم. je tousse. je tousse. je tousse یعنې زه ټوخېږم. او میډیسن او دکتور خو تاسو دواړه پوهېږئ چې دواړه ډاکټر ته ویل کېږي. میډیسن او دکتور دواړه ډاکټر ته ویل کېږي. un traitement adapté. un traitement adapté. un traitement adapté چې دی هغه یو غوره او مناسبو درملو ته ویل کېږي. لکه څنګه چې مور ته ویل زه باید لاړ شم ډاکټر ته او تر څو هغه ماته یو غوره او مناسبه درمل راکړي. نو همیشه هڅه کوئ چې په خپل سر دارو ونه خورئ، په خپل سر درمل ونه خورئ، یو ډاکټر څخه لاړ شئ تر څو تاسو ته هغه مناسب او غوره درمل درکړي. prendre rendez-vous. prendre rendez-vous. prendre rendez-vous د ملاقات وخت اخیستل، یعنې د لیدنو لپاره د ډاکټر سره ځان ته نوبت اخیستل. او بیا هغې خپلې لور لپاره ورته ویلې چې زما لور مریضه ده، ناروغه ده او ویلې چې elle a mal à la tête. elle a mal à la tête. هغې سر درد کوي. elle a mal à la gorge. elle a mal à la gorge. elle a mal à la gorge یعنې د هغې مرۍ درد کوي. elle tousse beaucoup. elle tousse beaucoup. elle tousse beaucoup یعنې هغه ډېره ټوخېږي. کله چې هغه ډاکټر ته لاړه هغې ورته ویل qu'est-ce que ne va pas. qu'est-ce que ne va pas. qu'est-ce que ne va pas داسې یوه جمله، داسې یوه پوښتنه دی چې یعنې هغه غواړي له تاسو نه پوښتنه وکړي چې د ځان په اړه دې موږ ته معلومات راکړي، یعنې څه خبره ده یا څه پېښه شوې ده، یعنې تاسې ما ته خپل ځان په اړه یا معلومات راکړي، خبرې وکړئ، داسې یوه معنا ورکړي qu'est-ce que ne va pas. est-ce que vous avez de la fièvre. est-ce que vous avez de la fièvre. آیا تاسو تبه لرئ. آیا تاسو تبه لرئ یعنې که چېرې ته تبه ولرئ ته کولی شې سر دې ګرم وسي، ورته چې هو یا وایې چې نه. quand vous avez mal à la tête. quand vous avez mal à la tête وایي کله چې ستاسو سر درد کوي. est-ce que la douleur est localisée sur le crâne ou sur le front. sur le crâne ou sur le front یعنې کله چې ستاسو سر درد کوي دغه سر درد تاسې په کوپړۍ کې حس کوئ او که نه په تندي کې. نو کوپړۍ ته چې دی خان ویلی کېږي. خان خان کوپړۍ ته ویلی کېږي او فخون چې دی فخون تندي یا ټنې ته ویلی کېږي. j'ai envie de vomir aussi. j'ai envie de vomir aussi یعنې زه غواړم معده مې بدیږي، غواړم استفراغ وکړم یعنې کانګ یې وکړم. کانګو ته vomir ویلی کېږي. est-ce que vous toussez. est-ce que vous toussez آیا تاسو ټوخېږئ. هغې ورته ویل oui je tousse beaucoup. oui je tousse beaucoup. ډاکټر پوښتنه کوله تاسو پرون څه خوړلي وو. هغې ورته ویل il y avait une fête. il y avait une fête هلته یوه میله وه، یعنې پرون شپه یوه میله وه. j'ai mangé beaucoup de fruits. j'ai mangé beaucoup de fruits ما ډېر سره کړي کچالو خوړلي وو، یعنې چپس مې ډېر خوړلي دي. j'ai bu une boisson fraîche. j'ai bu une boisson fraîche یعنې ما یخ څښاک څښلي دي. هغه که یخې اوبه اوسیږي، که یخ انرژي اوسیږي، که یخ کوکا یا هر کوم بل څه څښاک اوسیږي، یخ څښاک ورته ویل کېږي فرېش. فرېش یعنې یخ. avez-vous mal au ventre. avez-vous mal au ventre یعنې تاسو د نس درد هم لرئ.
vous prendrez des médicaments vous prendrez des médicaments تاسو باید دارو واخلئ یعنی درمل باید واخلئ میدیکامان درمل یا دارو ته ویل کیږي سیغو چې دی هغه شربت ته ویل کیږي دیګوت چې دی هغه څاڅکي ته ویل کیږي که هغه څاڅکي د سترګو لپاره اوسیږي یا هغه د پوزې لپاره اوسیږي چې کله پوزه بنده اوسیږي پوزه کې څوک څڅوي او یا د سترګو لپاره اوسیږي څوک ته قطره وایي څوک ته څاڅکي وایي éviter de manger زه باید له څه نه پرهیز وکړم یعنی زه له کومو خوړو څخه ډډه وکړم éviter یعنی نه خوړل او je dois manger زه باید څه وخورم کوم خواړه زه باید وخورم ښه ملګرو هیله ده چې تاسو به روغ او جوړ اوسئ که چیرې تاسو بیا هم له ډاکټر سره د لیدنو یا د راندیو لپاره اړتیا پیدا شوله نو تاسو کولی شئ چې همدغه ډیالوګ سره وکاروئ خپل ځان مو ډیر خیال ساتئ او ډیر پام کوئ ځکه چې دلته که چیرې تاسو خدای نخواسته مریضان شئ یا ناروغان شئ نو ډیر په راحتۍ سره تاسو نشئ کولی چې یو ډاکټر سره راندیو واخلئ لکه همغه شیبه نشئ تللی باید کیدای شي پکې هفته اوسیږي کیدای شي پکې ډیر وخت اوسیږي کیدای شي پکې لږ وخت اوسیږي نو همدې لپاره خپل ځان مو ښه ساتئ تر څو ناروغ نشئ زره مننه چې د ویډیو تر پایه راسره پاتې شوئ نو که چیرې بیا هم تاسو کوم نوی نظر یا کوم بله وړاندیز لرئ زما لپاره کولی شئ ماته د کومنټ په برخه کې ولیکئ تر بلې ویډیو په الله سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان